علیہ وسلم فرمائے چې چاله خدای فراخ روزي ورکړه او د قرباني ونکړه نو دې زما جمعه ته اختر ناراضي د اختر منزل را نشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابه ته پوښتنه وکړه الله رسول ما هذه الاضاحيه دا قرباني څه شی چې موږ کوو بسنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د نیکه ابراهيم علیه السلام طریقه ده وی الله رسول زمون پکې سړي وی چې کوم ساروي د حلال کا او داغه په شاسو مر وختري په یو وخت بدل خدای ثواب درکړي او چې کوم ګډ د حلال کا دا هغه د یو وړې په شاته څومره وړې ده په یو تار بدل خدای پاک یو نیکی درکړي واقعي حضرت ابراهيم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو د اکثر پیغمبرانو نیکو نوح علیه السلام نه پس ابراهيم علیه السلام تیر شوی او چې څومره د دنیا خلق ټول ابراهيم علیه السلام منه او ته میثایان مني يهوديان مني او د مکه مشرکانو په متخبل نیکو پیغمبر وي او قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا چې د ابراهيم علیه السلام صحیح تابعدار هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چې کوم مسلمانان دي تابعدار دي او چې چا دا تابعداري وکړه نو هغه تابعدار دي د ابراهيم علیه السلام یو څو طریقې دي چې پاره نه د يهودو عمل شته نه عیسایانو او زموږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دي هغه به خپل بنزله مزمزه چې وته وي او داس کې داخله په سختۍ سره کنګالول مونږ هم الحمدلله او داس کې داخله کنګالو هغه به پوزه کې وباچول او پوزه به خزو سره سنولا نو مونږ هم پوزه کې وباچې وسنویا هغه به سنت کو دا تیاو کالو چې خدای پاک ورته ځان سنت کا دا تیاو کالو ترخه دی راوغشته او ځان په خپل سنت کې خدای په حکم فورا عمل زمون په امت کې ځان خلق سنت دی هغه به ګیره پرېخه وخت خپل ګیره وا دا ګیره مونږ هم شکر الحمدلله ګیره پرېدو هغه به بریت لنډی کول مونږ هم بریت لنډی کو هغه به سر کې لار استا مونږ هم چې چا ویختي په سر کې لار او باسي هغه به د جنابت نه پس غسل کو مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی دا ګوره د ابراهيم علیه السلام طریقې دي ټوله هغه قرباني کړي و مونږ هم کو هغه څنګه قرباني کړي نو کیسه وګدل چې ته مقرره بیا به ته ویم په اختصار نه ابراهيم علیه السلام دوه بیبیانې یو ساره وا د تر لور وا او دی وسره ډیر لوی قرباني کړي و ځکه ابراهيم علیه السلام په عراق کې د بابل ښار اوسیدونکو نو د عراق نه د لار سفر شروع کړ نو یو وسره وروه حضرت لوط علیه السلام یو وسره د بیبي حضرت ساره نو دا مو سره غریبانان د وطن نه وتل نو په لار په مصر تیرېدل دریای فرات باندې چې دی تیر شو نو الته ولا خدای یو بل جبه وته خوله نو هغه له عبراني نوم کې خان عبراني وته په دې وجه وي چې دا د دریای فرات نه دی عبور وکړ تیر شو دا جبه پیدا شو جبه عبراني وته نو یو بادشاہ د مصر کې تیرېدل د مصر بادشاہ خپل هغه ظالم لناکار او بدعمل سره نو په لاره کې کوم مسافر تلل او هغه سره بزنانه وی جنکه هغه به ترانی ولې نو چې چا سره با خدوا نو خاون به ولا وجه او که چا سره بخور وا یا لور بوا ابه ته قبضه کړو خاون ته به ویل د په مخه ده ابراهيم علیه السلام ته پته ولګیدل چې خدای دا خپل ګرداب کې گیر شو نو خدای ته وی بیبي ساره ته وی ګوره ته زما خدای زما بیبي او په مخ د ځمکه نن زما ستانه بغیر بل مسلمان نشته ته مسلمان یو زه مسلمان نو مسلمان د مسلمان رو خوري نو کدا بادشاہ دې کارنده دي پولیس والا نه تاسو کې دا سړی دې سره نو دا مې ورو ما وته ویلي چې دا مې خور دا نو ما درو جننه کې کدا پته وته ولګی چې دې خاوند دې نو بیا خو ما وجنی پرې دې مینا پولیس والا رال ودا دې سره ودا مې خور دیني خور نه کنه مسلمان خدا مسلمان سړی دیني رو خوري هغه نه تاسو کدا دې سره ودا د مارور دې وی راځه بادشاہ له دې بونم دې بادشاہ له په مخ کړه او دلته کې حضرت ابراهيم علیه السلام خدای ته ودرې ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو تکلیف مصیبت د تورسی کې به د خدای نه بل څوک نشي درکو خدای ته ودرېږي د مارونو غوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صفت عائشہ صدیقہ فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به یو کار پر راغی او هغه غمجن شو زر به خدای ته ودرېږي او مون به شروع ک الله پاک ته ابراهيم علیه السلام خدای ته ودرېږي خدای د خوستا پیغمبر یو امتحان نه دا خو بل امتحانونه په ما تیر شي او کې ورغولې شم خدای ته بچ کړ د وطن نه راو کې شم بار نه دی راوته نو خدای اوس میدت لټ کیږي الله خدای رانه بوت لا خدای دا بس کی نو بادشاہ د مصر د خدای تعالی سچو نو قصه اوس دغه بین اتصال چې د بس لا سچو هغه په پالګ راغی لاندې مپرې و یو ځل امام ماپ کوي ماپ میکلي چې بیا لا سچو بیا پزما کا درس چې پرې و پالګ جو امام ماپ کا بیا خدای جوړ کو چې بیا لا سچو بیا پزما کا درس چې پرې و تاسو خو باندې فال جو وی دې الله ماپ کا بیا د تګوتم نه درانو وی خماپ میکلي نو بیا ته تاسو ته یې سو ته خدای بزرګي خاوند خدای وی نه خو بزرګانه په خاوند نه بزرګ خاوند دې څوک دی ابراهيم نوم دی د کوم دی دی د عراق د بابل خان څه کار کوي اسم نه کوي د خدای پیغمبر او هغه پیغمبر دی چې نمرود بادشاہ اور کې واچاو او خدای په اورم ګولې ګلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ خو پیښو چې نمرود خو غټ بادشاہ هغه مقابله ونکړه زبردست سپینګری سره مقابله نو بیا دا خدای بوتلا ابراهيم علیه السلام ته وانه نو بیا هم دا اب خدای په لکه سودا چې ما له خدای سپیره ګوت نه دی راوړي خو اسنه خاون مې را باندې شکی نشي نو دا وای
وی ابراهیم زما خاوند وی خدای دا هغه سکیم او سازش په خاور کې واچو زه ته خدای ګورې محفوظ کړم جلل یې ورته خپل خاوند ځکه خاوند چې په ښځه شکي دا ډېر لوی ګران کار هغه ورته ابراهیم علیه السلام وی ما ته تسلی مه راکوه وی قسم دې ما ته خدای د علاقه د شیشې په شان کړه او ته ما ته مکمل ښکارېدې ما څه په خپل سترګو لیدلي دي نو بادشاه بیا د ابراهیم علیه السلام دعوت وکړو او پته ورته ولګېده چې دا خو رښتونی پیغمبر دی نو خپله لور یې ورته په بعضې علما وینځه یادوي خو درسته خبره تحقیقي دا ده چې لور یې ورته وبخله بیبي هاجره وی دا به ستا خدمت کوي هغه لور باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړله او لاړ شام ته او د شام نه فلسطین ته دواړه ښځې یو ځای اوسېدلې قدرت الهي ته ګوره د مشرې بیبي بچي یو نه شو او د کشرې بیبي هاجرې له خدای یو بچی ورکړ ولې ابراهیم علیه السلام به خدای ته چغې وهلې الله ته به اسمع ایلو یا الله زما دا دعا قبوله کړه او خدای ما له زوی راکړه نو چې زوی یې ورکړه نو اسماعیل نوم یې وله کېښود نو دی خو بوډا او سپین ږیری او زوی م ټوټې نه دی نو بیا داسې زوی نیازبین او په پلار مور ډېر زیات خوږي د دواړو بیبیانو منځ کې لږ اختلافات راغله مشرې بیبي ورته وي دا به ما سره نه اوسې دا بیا لوسه وه د دې مخ به ما ته نښې نو ابراهیم علیه السلام د هغې خبره ځکه منله چې هغې غټه قرباني ورکړه کور وطن مور پلار رونه خویندې هسې پرېښي او مسلمانه وه وی ډېره ښه ده الله ته وی الله څه وکړم وی بس دا زما کار دی دا کشره بیبي او دا بچی راواله او راځه زه درته لار ښیم ما ولې یو ځای خوښ کړی دی هلته یې بوځه زه پې خپل یو کور آباد وم ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده الله کم خوا بوځم فرشته یې ورته حواله کړه وی دا به راته لار ښیي د شام نه را روان شو رالل موجوده چې کوم بیت الله شریف دی دې له یې راورساوه دا بیت الله روان شوی د نوح علیه السلام په سیلاب کې یو زړه غوندې اونه وه دشتي اونه هغې لاندې دا ښځه م کېنوله پېغله جینۍ بیبي هاجره او هغه ماشوم اسماعیل چې د مور پیس کل ورونی والا هغه مولا په کې ورکړ او لږ غوندې یو بتکي کې ورته اوبه راوړې هغې ورته کېښودې او یو معمولي غوندې توشدانو په هغې کې ستوانو د خوراک سامان هغه یې ورته کېښود ابراهیم علیه السلام ترې روان شو دا داسې ځای دی د مارونو چې دلته یې څه نشته نه کور شته په میلونو میل خو څه کې په شلګونو سلونو میلونو څه نشته نه انسان شته نه درنده حیوان هم هغه ځای ته راځي چې کوم دی اوبه پکې نشته هېڅ هم نشته یک تنها میدان کې نه جونګڼه شته او نه کوټه شته او نه بلډینګ شته او نه سمڅه او غار شته چې پکې کښېني هلته یې پرېښوده نو پېغله ښځه چې څوک پرېږدي خو د خدای په حکم او پټېنی ماشوم پرېږدي دغه نه بیا یو خدای خبر لیکن پیغمبر بیا پیغمبر له خدای په دنیا کې ازمایښونه ډېر راولي مونږ خلک نه شو ټینګېدي نو په مونږ نه راولي داسې مثال دی لکه یو کلکه جامۍ نو که هغه ډېر هم انځئ او ډېر زورونه م ورکوې نو هغه ښه پاکوه زورونه ورکوه شلېږي به نه او چې کومه نری جامه ده د سیپون یا د جارجېټ نو که هغه صفا کوې نو احتیاط سره به صفا کوې که لږ زور دې ورکړو نو به شلېږي نو د پیغمبرانو مثال د مضبوطې کلکې جامې دی هر څومره چې خدای پاک ازمایښونه پرې راولي او مږي یې په ازمایښونو نو هغه نوره مضبوطېږي خرابېږي نه او زموږ مثال د جارجېټ او د سیپون د لوپټې دی الله ته پته ده که لږ زور ورکوم تښتي نو موږ سره ګزاره کوي نو ابراهیم علیه السلام روان شو ته دا ښځه یې ورپاسې دا خو پوه شوه چې دا خو یې زه په سلګونو میله لرې راوستم دلته خو هېڅوک نشته نو دا ښځه یې ور روانه شوه ویې سړیه مونږ د چا ته پرېښودو او ماشوم بچی د چا ته پرېښود دی غږ نه کوي او کتې م ورته نه شي جلا ونه ورځي نیازبین دقه یو پوټینی بچی او پېغله جینۍ او د بادشاه لور نیازبین کور کې لویه شوې ده دی غږ نه کوي روان ښځه بیا ور مخکې شوه ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښود ته رانه چېرته ځئ دا ماشوم بچی به څه کوي دا لږ خوراک د خلاص بچي دا لږې اوبه دي بیا به مونږ څه کوو چېرته دی دی بیا غږ نه کوي باب المروه چې اوس کوم دی چې د مروه غر دی دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شوه نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه د شا نه اخو ورته کتې نه چې سترګو کې اوښکې راغلې وې ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو دلته خو هېڅوک نشته ته رانه چېرته ځې هغه غږ نه کوي نو ښځه هوښیاره وه اخر کې یې دې تپوس وکړه چې دی خو کوم کار کوي د خدای په حکم کوي وی الله امرک بهذا وی دا راته خدای ویلي دي نو ابراهیم علیه السلام سر وړقو داسې نور یې غږ ونه کړ نو ښځې لمن پرېښوده وی ان الله لا یضیعنا وی خدای به مونږ ضایع نه کړي هغې ایمان مضبوط نو واپس شوه نو ابراهیم علیه السلام لاړ حجون ورته وي معلنات هلته یو غر ته وخته نو خدای خو ورته ویلي وي دلته به کور جوړو نو قبلې ته یې مخ کړې او خدای ته یې لاس اوچت کړ اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع بل بچی مې خدایه په دشت و بیابان کې پرېښود داسې دشت و بیابان هېڅ بوټي پکې نشته ونه پکې نشته عند بیتک المحرم تا راته وې دلته زما کور دی عزتمن هلته مې پرېښود ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم یا خدایه په ما خو دې په دشت و بیابان کې پرېښودل زه خو ترې لاړم خدای څوک به له راوله دا به څه کوي یوازې دا ښه ده به یوازې څه لعلهم یشکرون او خدایه میوې والا ورکړه او د شکریې طاقت ورکړه چې ستا شکر ادا کړي دې خو ترې لاړ نو خدای پاک څه چل وکړ الله ولې یو بله قبیله راوسته جرهم جوان یې قبوله وه ولاړه تله د یمن خلک
هغې به همیشه په دې لاره تل دا خانه بدوش شي. نو مارغې ولیده چکر یې نو چې کوم د هغې د اوبو والا کس و قافله کې به یو کس داسې و چې هغې به ګیا پسې ګرځې چې کوم ځای ګیا ده یو به اوبو پسې ګرځېده چې اوبه او ګیا به یې ومونده نو قافلې ته به یې دلته دمه کړه اوبه او ګیا شته نو هغه اوبو والا چې کومه ډله وه هغوی مارغه ولیده هلک وایي مارغه خو دلته موږ چېرته نه دي لیدی مارغه خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبې دلته خو اوبه نشته معلومېږي دا چې اوبه چېرته شته نو چې غرونو نه تو راته وشو ویې کتل نو بیبي هاجره ناسته ده او ماشوم بچې او اوبه ورسره دي او اوبه څنګه دي الله یو څو ورځې تېرې شوې ابراهیم علیه السلام ته لاړ نو هغه بندګي کې اوبه خلاصې شوې او چې کومې کجورې او ستوان ورسره هم خلاص شو د مور په سینه کې پی مچ شو ماشوم په ژړا شو او څه شته نه بازار شته چې شی ووایي نه انسان شته چې شی ته ووایي بیبي هاجره لاړه مخامخ یو وړه غونډۍ د صفا وه هغې ته وخته او یو خوا بل خوا ګوري که څوک په لاره څوک ځي چې لږ څه ته وغواړه څوک یې صحیح نه کړه مخامخ بله غونډۍ د مروه وته هلته روانه شوه او دې بچي ته به یې داسې شاته کتل نو هلته یو خوړ و چې هغې کې به یې خپې ښکته شوې نو بچې به نه ښکارېده نو منډه به یې کړه ګوري بچي ته چې بچې به مې کله مري چغې وایي ماشوم مروه ته ورسېد بیا څوک نشته بیا صفا ته په اووم ځل مروه ته ورسېد چې مروه ته ورسېدل یو اواز یې واورېد چې اواز یې واورېد نو دا ځان سره وایي خاموشه چپ شه خپل راته ویلې درځېږي که بنده چې منډې ویلې درځېږي چپ 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 او بیا اواز کې ای د خدای بنده هر څوک چې یې زما مدد وکړه بچې مې ماشوم مري ما سره مدد وکړه چا اواز ورنه کړ بیا لږې بیا چغه وانه اواز به یې واورېد د سړي بیا چغه وانه دی ولا بیا आवाज ورکړي اے د خدای بنده هر څوک چې د ما مدد ماشوم بچی راته مړ د ماشوم आवाज غلی شوی چې راکوي شو زبر سوی بچی مې مړ ده چې غلی شوی یو کتل سړی و سره ناس سړی حضرت جبرئیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام خو چتا کوم کې لارو بارولا او بیا دا غینه خدای په پیدا کړی زمزم او په لپه وبره واغشت اسماعیل علیه السلام له په خپل کې واچول خدای پیغه خلار داراله جلاله وبخود کېږي دې زر زر پکې شګو کې کنده وستا او غاق باندې او تواچول چې وبره نه خوري نشي او توي زم 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 عبرانه کې دا معنا چې بندش 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 حضور پاک فرمایي زمون په نیا د اسماعیل په مور دې خدای رحم وکړي کله وبته باندې نه واچول ټول دنیا به سیراب کړي دا به یو جاری نیر جوړ شي مشکې دې ډاکټر دا وبو دا فائدہ ده چې د تند د ختمولو کارم کوي او د لوګي د ختمولو کارم کوي بس باندې کار کېده دغه د جرهم قبیله چې بولې ده د اسماعیل علیه السلام مور لراله ویګه د خوخه مونږ دلته ځای راکه مونږ به سره اوسېږو ته به په مونږ ډاډه هغې وی در به کوم خو به په ګورې زمای سکې خو به کوي حق ستاسو نه دی زما دی زما خاوند پیغمبر دی او شام کې په فلسطین کې اوسېږي او ما له کله کله راځي هغې وی ټیک ته اوبه راکوه قبضه پرې نه کوو دا بس دی حضرت ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي معلومات به یې کول او د خپل بچي به یې کول بچي هر ور لوی شو 14 کاله پکې ووت چې 14 کاله ووتل نو ابراهیم علیه السلام خور بولید الله ورته په خپله مخکې یو نظر کړی وی خدای که ماله دې بچي راکړه ستا په لار کې به یې ذبحه کړم قربان به یې کړم الله په خوب کې ورته وایي خپل نظر دې پوره کړه په دویمه شپې بیا ولید په درېیمه بیا اسماعیل علیه السلام ښکلې موخه او ماشوم هم دې د 14 کالو ماشوم خو راکوټي او منډې ترړې والې او پلار سره به منډې والې چې پلار به راغی دلته به میاشت نیمه تېره کړه نو دې به ورسره ګرځېده سپین ګیري پلار سره پلار د 100 کالو دی او بچي د 14 کالو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي ما ته خو یو خوب مې ولیدل بابا څه خوب دې لیدلی دی ما ته الله وایي دا زوی دی حلال کړه څنګه دی خوښه او قصه لږه اوږده ده دا کورې ګنده ته برابر کړه 14 کالو شو نو دې زوی ته وایي ځه چې زه بچې قرباني کوو وی ښه چاړې م واغېشت او پړې م واغېشت او ښځې ته م وایي چې مونږ زه قرباني کوم وی ښه لاړ شه دا ښځې څه خیال و چې زما بچې به وجنې منا ته لاړل دا موجوده چې کوم ځای منا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي وی بچې ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کړه فانظر ماذا ترى بچې څه دی خیال دی سوچ پې وکړه دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال کړه نو حلال به کړم او که خوښه یې نه وه نه به حلالو دې مطلب نو مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زور که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور وي بیا طریقه جدا ده او ته څه وایي هغه ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا چې خدای راته څه حکم کوي کوه زه به صابر یم لاس به مو نه راکوم خپه به مو نه راکوم وایي ښه بچې ډېره ښه شوه نو دغه یې راواغېست کړی او لاسونه خپې یې ولا وتړل هغه سپین ګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولې ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دې به وتښتي هسې نه زه چاړه راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراضګي را نه شي الله مې خفه نه شي لاس پې ولا وتړل
اسماعیل علیہ السلام تی بابا یو کارو بی چاڑا خطے رکھ جدا خدای پا حکم کے ناراض کی رہنش نمبر 1 دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا درست اوباسے نو بیا بشلیگی او چې مخ کے اوباسے روخ موزی نو بیا چې کل زمان علال کے نو زمان دا کمیس با زمان پا وینا کے غفا کے او زمان مور لبیا یوس او زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او تبوئے چې اسماعیل خدا خدای پا نوم ما قربانی کا دا دا غوینا دا پدی خپل تسلی کوا او ما په خپل رضا دال شوی دی په زور نه کمیس یو ګوره روغ دی رشلېدلی نو بیا به مې مور وایي چې په زور دی وجلی دی چې لاس پې یې ولو تړه او چاړې راښکله وی بابا دا لاس پې مې پرانیزه د اسمان فرشتې به وایي چې دا د دله نه دی او پلار یې په زوره نه دی نو چې څه مې لو چاړه راکاږي نو چاړه کار نه کوي وی بابا داس زما سترګو ته ګورې نو لاس دې کار نه کوي نو ما لوړې کو د شان لاندې نه چاړه راکاږه او د بابا د خپې مې وتړاسې نه چې بیا زه په ځان نه پوهېږم او کار کې تاخیر را نه شي نو بیا وتړه الله څومره ګران کار و څومره سخته ورځ وه او څومره سخت حالت چې فرشتې الله ته سوال کوي الله ډېره موده پس دې بوډا سپین ږیرې له دې بچی ورکړي خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی الله دې امتحان کې خدای معاف کړه الله وایي تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم انی اعلم ما لا تعلم زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ نو بیا ولا وجود وتاړه وی بابا ځان لم سترګې وتاړه زما په دې سپین وجود کې د نظر لګي ته کار نشي کولی نو چاړې خطې راکړه نو چې چاړه نه زور ورکوي چاړه کوم ځای کار کوي چاړې اوچته کړه دې ځمکې نه راوباروله نو چاړه ورته وایي که د خلیل ومنم که د جلیل ومنم د ویلالول کوم خدای وایي مه کوه ستا ومنم که د خدای ومنم دې کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله هغه ګډ تېره جمعه مې درته ویلي و چې حابیل قرباني کړ جنت کې خدای لوی و په منډه یې راوځغاله دې غریب ماشوم لوڼې پروت دی او د سپین ږیري بابا لاس کې چاړه ده لاس یې رپي لاس یې لچي او چې هغه دی نه ګډ راوځغاله نو وایي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې مسله جوړ بدله شوه هغه وایي لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیہ السلام پوه چې قصه بدله شو د بچ کېږم وی الله اکبر ولله الحمد اگر یې ورته سملاو الله یې مخبل حکم منسوخ کړ دا ګډه حلال کا ګډه حلال کا اسماعیل علیہ السلام بچ نو ځکه حضور پاک فرمایي ما هذه الاضاحي یا رسول الله صحابه دې تپوس کې دا څه شیزونه دي وی سنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د نیکه ابراهيم علیہ السلام طریقه ده ګډه حلال او بیا راوړه زمکه کې څومره فقیرانو باغی نه غیر وخت او خکری د بیت الله چې کله جوړ شو هغې کې ویزان دو د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې پورې د خکرې په بیت الله کې ویزان دی بیا چې حجاج ابن یوسف پې حمله وکړه او بیت الله روان کړ نو خکرې په هغې کې ګرې وړې شوې دا د اسماعیل علیه السلام طریقه چې دې کله بوته نو مور پسې شیطان راغله وی ته خبرې کې خاوند د نزوې کم خوا بوته وی نه وی لالی یې وی چې ته پلار به لکې شي چې زوی لال وی ستا خاوند وی چې ما ته خدای ویلي دي وی چې خدای ورته ویلي دي یو ځل دله دی لال بیا چې کله مینا ته تلل نو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي د غټ سړي په شکل وی خوب باندې باور مه کوه نیازبین ماشوم بچی دی دا نه څه کوي هغه یو څو کاڼي واخیستل شیطان یې پرې وویشت اوس هم چې خلک شیطانانو دي دغه طریقه ده نو بیا چې لږ مخکې شو نو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل راغی وی الالی دی وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي وی ستا پلار وایي چې ما ته خدای ویلي وی چې مینې دې حلال نه دي درې ځله ورته شیطان راښکاره شوی او درې ځله پرې ګزارونه کړي دي هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې جمع ده او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري ما قرباني تاسو هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې نصاب ما چانه تاسو کو مې څومره دي هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه وی په 200 روپۍ سره پاسه نن سبا نن نه لري سپینو زرو د تولې نو 52 تولې سپینو زرو قیمت یې مان اندازه لګول نو 37800 جوړي دا نن نه لري هو د زرا او 800 روپۍ نو چې چا سره هو د زرا او 800 روپۍ وي نقد یا وسره 250 تولې سپین زري یا وسره 19 تولې د سرو زرو کالی یا سره زري قربانی په واجب ده او که یو سړي سره 19 تولې سره زر نه لګي وسره یو توله یا 2 تولې یا 3 تولې نو که نورې نغدې پیسې وسره ني خو په ده قرباني نه کېږي او که نورې نغدې پیسې وسره نو بیا به هغه پیسې هغه کالي سره جمع کړي د کالي قیمت فروخ به ولګېږي چې په څو خرڅېږي قیمت خرید نه هغه به سره جمع کړي نو چې قیمت یې 19,800 ته رسي نو دا ښځه به هم قرباني کړي که یو سړي سره نغد مالي خو د تجارت مالي لکه دکان یې دی کارخانه یې ده کاروبار یې دی
د سارو تجارت کی ساروی اغشتي تجارتي مال چې وته وای او قیمت یې او درځن او تاسو ته رسیږي د امام قرباني کوي کله یو سړی زمکه د نقد پیسې وسره نشته دومره زمکه ده چې د ادنا گزاره پکېږي د خځو او د بچو د سره کوم شریک اوسېږي هغه بچي معمولی گزاره پس پورا ډوډۍ کېږي نو قرباني په واجب نه او که دومره زمکه وي چې گزاره پې نه کېږي تاسو دیالي وسره نه کوي او مزدوري نه کوي نو بیا په قرباني واجب نه ده دا قرباني په پچا کېږي دا ټول شریک دی اختیارمن صرف یو پلار دی یو قرباني دی او کنه دا بچی ټول شریک نه دي د پلار ځان له پنګه ده د یو ځان له پنګه ده د بل ځان له او د خځې ځان له پنګه ده او د ارچا پنګه 37800 روپیو ته رسیږي بیا به هر یو قرباني کوي او کټولې په شریکه ګرځي او پلار نه وروړي چې بابا بس ته پیښه اختیار دی پیښه یا مور وروړي مور ته پیښه اختیار دی پیښه نو چې کوم یا د پیسو اختیار مني بس یو قرباني وي په ګټ او په چيلي او په غو میخه قرباني کیږي ګټ چيلي چې د کالي چې د کال نه کمی بیا به نه کیږي البته علماء لیکي لما ورګټ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري په دم قرباني صحیح ده لما ګټ دا چې شکل کې راکوټ ښکاري دې باندې نه کیږي تاسو چې کال ته نه رسیدل نو چيله ګټ د کال او غو میخه د دوه کال د دوه کالو ته عمر رسیدلی د قرباني پر دوه کال عمر پوره شي غاخ کړي کې غاخ نه کړي غاخ په اعتبار نه عمر نه اعتبار نو بیا په قرباني صحیح ده او که د دوه کالو عمر کمی نو قرباني په نه صحیح کېږي ګټ چيله د یو کس نه بالا لای او غو میخه کټا کدي سخي دا د اوو پورې پکې شریکان جوړې دي شي هو کسا رکوټ سخیرم پکې وې سي جوړې دي شي رکوټ کټې دې پم پکې وې سي جوړې دي شي وې سي به او دا وې سي پورا غوري ولا سمانه شپږ کسان د کندي خلک او دوه ورو پیسې تن کړی نیمه یو کړو نیمه بل کړی او په شریک یې حساب نیو دا یو کس پکې کم شو کړ دوه کسو په شریک یې حساب نیو او شپږ سره مرګري شو د ټولو قرباني ونشو وو کسانو کې د یو کس پیسې آرامي دي د ټولو قرباني ونشو آرام خور به پکې نه حساب او خو قرباني په ګډ د نبی رسول الله فرمایي او خو قرباني غل چې خشته صالح کولی مزیدار ساروي واخ کم ساروي چې ګډي قرباني په نه کېږي چې د علالي دوه ته خپل نشي د کم ساروي چې ستر ګړندې یعنی نظر کمی قرباني په نه کېږي د کم ساروي چې پیدایشي خرني قرباني په کېږي او کخکري ماتي د نیمه نفيات بیا په قرباني نه کېږي کم ساروي چې پیدایشي وګونه نه خیر ده او کګوږي د نیمه نفيات پر بیا په قرباني نه کېږي لکه نیمه پر د قرباني په نه کېږي کم ساروي چې غاخونه ني او دې غیا په خولي شي غیا کې فرق نه راځي بیا په کېږي او غیا په تکلیف په بعض خولي شي بعض نشي کوي نو قرباني په نه صحیح کېږي کم ساروي چې دومره ټپي چې هغه پر نلونو کې دنه مغز ختم شي د ګرځېدونی په دم قرباني نه صحیح کېږي اشتاق کلی ساروي باندې قرباني کوي مزیدار حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي شپږم کولی شي پنځم څلور درې دوم کولی شي وو نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي د قرباني ساروي کې دی واغشتو چې چا نه دی واغښت هغه بعض خلک شرط لګي ودا براله ساتي دا د ګناه شرط دی دا ناروا دي ساتل پاګ نشته هغه پتا خاص کړ البته ته ولا پیسې ورکې ضرور دروازه سونه غیا اخلي هغه د 500 روپو به د الله سبحانه وتعالى ساته او دا غي د پیسې د غیا معنا والا بیا ټیک ده او کنه وته وی علم هو علی ساته دا د ګناه شرط دا ناروا دي دا بالکل ناجایز دي کوم ساروي کې پيو والا نه چا واغښتو به بدل نه لشي او که پيو غلان دې دلکو نو یخي بل ولا په غلان ورواچي په به بالکل نه دي او که بل فرض کم پیدا غینا بعض ساروي بیگی په یا ډیر تکلیفي او پیدا ته واغښتل خو نه چې دیواله په واغښتل نو په خپل استعمال کې نه راوني ابا فقيران مخینات دي یې ساروي ته واپس په بوتاوا واچي وي یې فقيران راوني منډه کې چې ساروي واغی به خلک د منډه کوي نه ورکی پټ پغلا راوځي هغه ته ځان کا کور به ته ما به د ما دیګر بل شم کور به پیسې درکم د منډه کوي پټول ګناه دا ناروا دي حرام دي دا خدای غوی د کرے زیاده دا خو یو ګونه ځان خپل کرے مقرر کړه فغیب هم زیاتې نه کوي چې کوم امر ته ابا داغې نه زیات بنایي بل هو یو بل زیاتې کوي دا ریت دا کرے خدای غزه چې کوم ځای کې ساروي خرڅيږي ناغي پلارم کسانو درولي او که پلارم چا سودا وکړه نو منډه والا ته کرے یخدا ګونه ده لا خدای دنه ده لا خو سرکاري ده هغه منډه چې کوم ځای کې وي هغه ځای مختص کړي نو التبا منډه والا پیسلي د لارې د ساروي پیسې نشي رښتیا ده ګونه دا بالکل نه علالي به د اختر پرات چې کوم د اختر مونږ کېږي نو الته د اختر د مانځنه مخکې بنا لالي اختر مونږ شو ارجمات کې چې لالو شي او که باندې کې چالالو د اختر مونږ کېږي نو وختي ملالو شي یو صحابي د حضور پاک هغه د مانځنه مخکې علاله کړی و نبی عليه السلام ته اشاعت لحم لبس وخل د علاله وکړه بل باندې اوس او خدای دې په خپل لاس علال کې دا بهتره ده او که د بل په لاس علالي وکیل به کې هم علالو لشي درې ورځې پورې قرباني علاله کول شي لومبه او دوه مدريمه او درې ورځې پس بس ورځې ختم شي بیا سم نه کېږي سرمن سره به سکے نقد سرمن ارجاله ورکول شي ځان له برقم جوړول شي ځان له لمسیم جوړول شي او مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي او چې سرمن د خرڅ کړي بیا به غریب له ورکې مالدار له نشي ورکول دا قربانه سرمن دا به قصاب له مزدوري کې نه ورکې په مزدوري کې ورکړه نو ګناه دی وګټل بعض خلک په مزدوري کې نه ورکې خو یې جوړه کی دا قصاب مثلا 300 روپے کېږي ما وته د مړې سل 200 بدنوالم دا سرمن په معنا خرڅ کا
نو هغه ورته ریټ کم کړي او دې ورته د څرمنې ریټ کم کړي دا ګناه ده، دا سخت جرم دی او ناروا دی. د قربانۍ د څاروي چې کوم کړی دی پکې ورسې ده اب هم خیراتي ورکړې، اب هم په خپل استعمال کې به نه راولې، چاله خیراتي ورکړه په هغې صدقه وکړه. او غوښو سره به یې څه کوې؟ غوښه خو تاسو ته پته ده فرج کې به کېدی د یو په ځای ولا 3 والې او 15 کالې خورئ، هغه تاسو ولا سیستم برابر کړی. دې ورځې کې په فرجونو دونه راشي چې په دوکاندارانو باندې د فریزرو راشي نه، د قربانۍ غوښه که ساتي ساتلی شي. بالکل نبی علیه السلام فرمایي ادخروا ذخیرې کې، لیکن بهتره داسې نه ده، بهتره دا چې درې څه یې کړه، یو یې څه په خپله وخوره، یو یې څه مېلمنو رشته دارانو له ورکړه، یو فقیرانو له ورکړه. اوکې ساعت هم اختیار دله شته، وچین هم اختیار دله شته. دا خو د قربانۍ د څاروي بعضې سړی پلار له قرباني کوي، مور دپاره کوي، بالکل کولی شي. نبي علیه السلام لکه څوک مالداري حضور پاک له یوه یوه وکړي چې ثواب هم شي. او که چېرته یو سړي وصیت کوي چې ماله به قرباني کوي، دې کې فرق دی. که چا مړي له قرباني وکړه غوښه یې په خپله هم خوړی چې د بچي هم خوړی شي، خو که مړي وصیت کوي چې ماله به قرباني کوي او بیا وله قرباني وکړه د هغې غوښې به نه خورئ، به ټولې بیا خیرات کوي. دا څه مختصر مسایل د قربانۍ مې درته وویل. رب العالمین دې موږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي. الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځي، الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځي، الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځي. کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوځي. اله العالمین چې څوک حج ته تللي دي قبول شوي حجونه سره یې واپس راولي. الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چا د څه پریشانۍ ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي. خدای خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینه زموږ په زړه کې واچوي. الله د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. الله موږ زموږ بچي اهل عیال د ناګهاني مصیبتونو شلقونو نه په امن امان کې وساتي. اله العالمین چا زړه کې څه پریشانی دي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي. په جبه او فندامونو خپل ذکر جاری کړي. یو ملګری زمونږ د دې خیش قنات خان دی، د هغې والده وفات شوې وه. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان دي هغې ټول الله مغفرت نصیب کړي. او الله چې څومره جمدي روغ دي خدای صحتونه وله ورکړي. الله زموږ بچي د لوکرو د ژوند نه وساتي او خدای دې کامیاب کړي. او آخر وخت یو ملګری بار ملک ته تللي زموږ یو ورور دی د هغه بچی دی، الله دې کامیاب کړي، کامیابۍ ته دې خدای ورسوي. څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کوم دوستان لګیا دي او هغوی ځان له مزدورۍ کوي، خدای ته یې مل شي او ته یې مدد وکړي. آخر وخت کې په خپلې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. یو بل ملګری زموږ خدمت کوي، نارینه اولاد بچي نشته، دعا کوي چې خدای نارینه اولاد الله چې د چا بچي نشته نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای نارینه اولاد ورکړي، الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم.